جړا ده که مستي ده نه پوهېږم، هر آواز کې کله سوز کله چغار شي. قدرمنو اورېدونکو، بیا هرکلی او بیا ستړي مه شئ وایم تاسو ټولو ته. غږ د پښتونخوا ریډیو تاسو اورئ او پروګرام د ادبزار، زه ثاقب افریدی یم. د افسانې په لوري ځمه، نور وخت ستاسو نه نیسمه او غواړم چې افسانه در باندې واورومه. دغه افسانه ده د بشیرالدین فائق. بشیرالدین فائق لیکلې افسانه ده او په لومړي ځل باندې زه د دوی افسانه هم شاملومه. او تېره ورځ دوی دغه افسانه رالیږلې وه، د مردان نه یې رالیږلې وه. بهرحال دغه افسانه ده ښاغلي بشیرالدین فائق صاحب افسانه ده. دا یخني به مې زړه ته کوزیږي. ډېره زیاته اوږده نه ده خو لنډه هم نه ده دومره زیاته. نو تمه ساتمه چې تنګیي به مو هم نه، خاطر به مو پرې هم نه درنیږي او خوند به هم ترېنه واخلئ. دا یخني به مې زړه ته کوزیږي لیک دی د بشیرالدین فائق. د سحر بانګونو ته لږ وخت پاتې و. فیروزي کاکا د دوکانونو مخې ته په برانډه کې اور بل کړی و. د ځان نه یوه زړه مخلې شان شړۍ تاو کړې وه او اور ته تودېدو. په یو چوکۍ په ځمکه ناست و، دیوال ته یې ډډه وهلې وه، لاسونه یې کنجي ورته نیولي وو او په دې سوچ کې ډوب و چې نن دی که سبا خو دا یخني به زما زړه ته کوزیږي او وړي به مې. یخني ډېره زیاته شوې وه او لوړه ځمکې ته راپورته شوې وه. هر یو څیز یخ نیولی و او کوکله پروت و. فیروزي کاکا به د ښار د سویلي اړخ په یو لوی مارکیټ څوکیداري کوله. هم د دغه سړک بل اړخ ته په یو بل مارکیټ بختې کاکا څوکیدار و. د یو بل نه دومره لرې نه وو، نو وار په وار به یو بل ته ښې چارې ته راتلل او د یو بل په ډاډ به یې وخت تېرولو. خپلو کې به یې د خپلې غریبۍ او بېوسۍ حال هم شریکوه او یو بل ته به یې ډاډ او تسلي هم ورکوله. ټوخی وشو. ټوخي سره د فیروزي کاکا د ځان نه خیال واوړېدو. لارې ته یې پام شو. د اور په تته رڼا کې ورته یو کس ورښکاره شو. فیروزي کاکا د خیال د زانګو نه راپاڅېد او هم په ټیټ سر یې ځان سره وویل: بختیه راغلی، راځه ورته کښېنه. بس دغه مې خلپل او یو موټی خشاک اور ته ور واچوو. ښه ګرم دی، راځه. فیروزي کاکا چې څنګه غلی شو نو بختې کاکا هم رانږدې شوی و. وی او فیروزیه راغلم، ولې ګیر چاپېره څه چکر مکر نه وې څه؟ او فیروزي ته مخامخ کېناستو. اوس راغلم، هېڅ هم نشته، یو خو دې چکرو راته زړه په خولې راوستو. فیروزي کاکا د مودو بیزاري په دوو ټکو کې را برسېره کړه. یو ټوخی شانې وکړو او بیا یې زیاته کړه: څه زوروره یخني ده، بختیه ویم نن دی که سبا دی دا یخني به مې د زړه له کوزیږي. او یو مرڅپن شان اسویلی یې وکړو. بختي کاکا لږ د زړه د زوره وخندل او وی پرېږده فیروزیه، سویم جوی دی چې ته همدا ټپه کې، خو هېڅ هم نه کېږي، همدا څوکیداري به کې او د یو ارزان برنډ چې کوم سګرټ دی نو د هغې نه یې لوخړه پورته کړه. رښتیا وي بختیه، د غریب په قسمت کې همدغه څوکیداري لیکته، یا د دوکانونو او یا د خپلو کورونو، او دواړو په خپلې بېوسۍ پورې یو بېوسه خندا وکړه. بختي کاکا لاس ورته نیولی و، سر یې ښکته و او غلی شانې وویل: یره فیروزیه، که دا غریب په دې دنیا نه وې پیدا نو ایله به د دې غټو خلکو د خولې نه وتی وې. ویم دا غریب په دې دنیا او خاص کر په دې غټو خلکو سم بوج دی. بس چې لږ هم چرته څه غلطه وشي یا لکه چې کاڼي هم بې ځایه شي نو بس غریب بدنام وي. یو ټوخی یې وکړو خو په زړه یې لا بړاس پاتې و. نو چې څنګه ټوخی لږ کلار شو نو زر یې وویل: هره وړه لویه ناکړده د غریب په غاړه کې د بدنامۍ امیل شي، که ګناهګار وي که بې ګناه، خو بس ګیر غریب وي. بختي کاکا چې څنګه غلی شو نو فیروزي کاکا وارخطا غوندې وویل: بختیه، دا دې څه پورې وویل؟ د خبرو نه د ډېر د خفګان بوی راځي. ګوره که نه فیروزیه، په هغه 2 ورځې وړاندې چې د ښار کوز اړخ کې کوم کنډر شوی و
او غلو پکې د دوکان نه څه قیمتي سامان او روپۍ وړی وې. هغه څوکیدار چې پکې زخمي شوی هم و، نو پرون هغه څوکیدار هم د روغتون نه پولیسو چوکۍ ته بوتلو. غریب وستاڼه کې پروت دی زخمي وجود سره، وې ده هم د غلو سره سلا شریکه وه. بختي کاکا لږه ساه واخیسته او بیا یې زیاته کړه چې دا ورته د دوکان مالکانو ویلي وو چې زموږ په څوکیدار شک دی. فیروزي کاکا د اور په سکروټو لږ خلپل نور هم واچولو او وی عجیبه ده، اول دې ورته څوکیداري کوو او چې غلا غلطي وشي نو ګناهګار څوکیدار دی، ولې چې غریب دی او د تپوس یې څوک نشته. بس وس د بري کار دی، غل غدو ته خو څوک څه ویلی نشي، هغو خو د ولس بدماشان او طاقتور خلک دي، نه ترې څوک تپوس کولی شي او نه یې څوک نیوی شي. لږ غلی شو او بیا یې اوږده ساه راښکله او ویې بختیه غریب تباه دی، غریب غرق دی او غلی شو. بختي کاکا هم د فیروزي کاکا د خبرې ملګری شو، وی کاڼې چې راځي زما په سر لګي، چې سمه وي د مالدار وي خو چې ورانه شي نو د غریب شي. ویم که د دې مالدار اوس کې دی نو دا خپل هر څه به یې په دې غریبانو ورته پولی. د مانځه نه پس فیروزي کاکا د پیو د بوسکې سره د کور لار ونیوله، خو چې څوک قدمونه به یې پورته کړول نو د خولې نه به یې سړکه راوچته شوه او بې اختیاره به یې وویل دا یخني به زما زړه له کوزېږي، وژني به مې. چې د چایو پتیله یې په سټو کېښوه نو داسې ګوزن شان یې نیولی و لکه نری باد چې د ونو پاڼې رکوي. خو فرق دا و چې د پاڼو د شرنګا نه یو ناترسه په زړه پورې موسیقي راوچتېږي او دلته د فیروزي کاکا د خولې نه بېواره او ناترسه اسویلي راختل. فیروزي کاکا د تنور د ډوډۍ سره چای تېره کړه او د کمرې یو ګوټ کې په اک یو جولې کټ کې پرېوتلو، مخلې طلایي او د مودو څخه بالښت او یو نری شان بلستن چې به پکې رڼا هم راخته. هغه کل څیزونه و چې فیروزي کاکا یې د وخت کې مالک و. د یخنۍ نه د فیروزي کاکا جامې ګړبېدې او ټول ګوزن نیولی و، داسې رپېدو لکه بله ډیوه چې په باد کې رپېږي، او بیا یې همدغه ګردان ځان سره کوو چې دا یخني به مې زړه له کوزېږي. د بختي کاکا حالت هم څه ډېر ښه نه و، خو بیا هم د حوصلې خاوند و. ژمي کې به یې دومره فریاد نه کوو څومره به چې فیروزي کاکا د ژمي شپه په ګوزن او ورځ په کړا غړا تېروله، او بختي کاکا ته به یې همدغه ټپه کوله چې اشنا دا ژبې مې درنه وړي، او بختي کاکا به هم ورته حسب عادت دغه وي چې نه مرئ، دا ګرمي او سړځي به ځي راځي او ته به همدغه شان څوکیداري کې. او بیا به یې زیاته کړه چې که چېرې مړ شي نو ستا نه به پاتې څه شي، ښځه بچي ستا نشته، جایداد او مال حال ستا نشته، دغه یو سری ګټې او سټې، خواره خواري خو زموږ ده چې د ټول ټبر غمونه خورو. بیا یې ولسي شان خندا وکړه او ویې او چې مړ شو نو د ښخېدو نه به نه پاتې کېږي، او وښکي کې مسکی شو. د فیروزي کاکا ژوند لکه دارهټ د غویي سحر کور ته تګ او د شپې څوکیداري کول په دایره کې تاوېدو. یو شپه چې فیروزي کاکا په څوکیدارۍ او د پولیس د موبایل ګاډۍ خوا کې درېدو، یو زلمي پولیس والا پې آواز وکړو. آواز ډېر د مستۍ او غرور نه ډک و او فیروزي الاړې وګړبېدې، هسې ویم د سیره څو پخېږي، او بل ملګري سره یې په ډکه خوله خندا وکړه. فیروزي کاکا د ځوان آواز وپېژندو، داسې لګېده چې ډېر په ملامت او کوزو سترګو جواب ورکړو. ښه یم ځوانه خپله حال وایه. پولیس والا بیا مرې تازه کړه او ډېر په اوچت آواز کې غږ وکړو، ویم اوس خو د ټوخۍ هم نه راخېژېږي، جوړ ډېر د لادو بادو پرېوتې. او دواړه پولیس والا په خندا شو. د دوی د خندا سره د فیروزي کاکا په مزغو کې د تېر وخت وریځې راخورې شولې او د خیالاتو د امیل مزې په مزه مزه اړول شروع کړل. ټول واقعات او حالات د فیروزي کاکا د ذهن په پرده لکه د فلم تېرېدل. فیروزي کاکا ورته د مایوسۍ او بېوسۍ په سترګو خوار خوار کتل. فیروزي کاکا چې د مور او پلار یو زوی و، پلار یې ډېر مالدار او شتمن و، خو یو کور او څه لږه غوندې دفتر او پوله پټۍ یې لرلو. که فیروزي ډېر نیازبین او ضدي اولاد و، خو مور او پلار یې هم د ځان نه زیات مین و. پیسې به یې په قرض رااخیستې،
خو د فیروزي هر جایز او ناجایز ارمان به یې سرته رسوو. ځکه خو فیروزي د نیازبینتوب د آخري حد نه هم خپې اړولې وې. په وړکي عمر کې هره روا او ناروا کوله. د چم مالت د هر خوشي او لوپر ځوان سره یې ملګرتیا وه. نشو تماشو او نورو ډېرو ورانو ودانو ته یې ښه ټینګه وګوره کړې وه. څه موده پسې مور او پلار دواړه قدرت واخیسته، خو ورسره فیروزي هم د ځوانۍ په چوکاټ قدم کېښود. کور او پوله پټۍ یې خرڅ کړه او د لوی ښار مخه یې ونیوله. هلته یو دفتر کې چپړاسي ولګېدو. د واده او د بچو وخت یې تېرو. چې پنسني شو نو خود یې سر ته راغی. خود یې ورته رایاد شو. په تېر شوي وخت ډېر خفه، دلګیر او ملامته و، خو هغه د چا خبره که سړی لکه د مچ هر څومره منګولې ومروړي، خو تېر شوی وخت بېرته نه راځي. فیروزي په نیم پنسن یو کوټه کې کور واخیستو او نیم پنسن یې د یوې کونډې ښځې په نوم کړو. وایي چې د قیامت په ورځ یو نیکي نیمه خو راسره وي، چې الله سره مې د سترګو د لګېدو ځای خو پاتې وي. خپل ګزران به یې د څوکیدارۍ په پیسو کولو. که هغه وخت یې ځان پېژندلی وی، نن به ورته پیغورونه نه ورکول کېدل او نه به اوس داسې بې ځانه او بې جهانه وی. فیروزي کاکا په کور کې په بړستن کې رپېدو. سترګې د اوښکو اوړېدې راوړېدې او همدغه د تېر شوي ژوند غرېو نیولی و، چې په دې کې باران شروع شو او یخنۍ هسې هم منګولې لګولې وې. نن څه ناتوګلې او بې کچه یخني وه. فیروزي کاکا په کټ کې غونډ مونډ پروت و. سر یې یخ شو، شونډه یې د یخنۍ نه تورې شوې. ساړه یې د بدن په رګونو کې د وینې په ځای چلند شروع کړو. نرۍ خوله پرې راماته شوه. خپې د لرګي په شان کلکې شوې او ناګهانه د فیروزي د خولې نه یوه چغه راپورته شوه: وای خدایه، نن خو مې رښتیا دا ساړه د زړه تل ته کوزېږي. او بیا خاموشي شوه. جوړې ارامې راغی. ګلابي کاکا د بختي کاکا سره د یو قبر سر ته ولاړ و. وی دا کس کمزوری و، خو دومره ناجوړه نه و چې مرګ یې مل شو. چې بیا څه یې وړو، د تورو خاورې د لاندې شو. او د بختي کاکا د خولې نه بې واره ووتو چې د فیروزي یخني زړه له کوزه شوې وه.